د کلبات ولسوالۍ مرکزي روغتون دغه روغتون یوازې 6 بسترونه لري او شته امکانات هم ډیر کم دي. د کلبات بازار یو شمېر اوسیدونکي چې د درملنې لپاره دغه روغتون ته راغلي وایي چې په دغه روغتیایي مرکز کې اسانتیاوې ډېرې کمې دي او مجبور دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره کندوز ښار ته ولېږدوي. سرکه خراب است. یک مریض تا که چی ولایت میبره یا ولسوالی امام صاحب میبره یک آمبولانس داریم دو شاید داره تلف باشه. مریضاش بسیار است، مشکلش بسیار است. مردم انقلاب زدگی است، تکه و پارچه است، مردم غریب است، مسکین است، رسیدگی نمیشه، دوا نمیرسد. در کدامش دکتر برسانه دوا. دیگه امکانات هم دیجا کم است، باید دیجا چیز داشته باشه. این مرکز است دیجا تقریبا 15 یا 20 همین تو بستر داشته باشه. په ورته وخت کې د دغه کلینیک مسؤلین وایي چې د کلبات د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو د حل په موخه باید دغه کلینیک ورغول شي. د دوی په وینا د طبي توکو او تجهیزاتو د کمبود ترڅنګ د دغه روغتون پرسونل هم کم دی او دې کار ناروغانو ته په رسیدو کې ستونزې رامنځته کړي دي. موږ د وزارت د صحت عامې همداسې ریاست صحت عامې نه غواړو چې دغه د کلبات سی کلینیک باید سی پلس او حتی ډي ایچ سي، ځکه د ولسوالۍ کلینیک دی باید 50 بستره سي، ځکه کله چې یو 50 بستره روغتون جوړ سي هغه سره طبعا پرسونل هم زیاتېږي، همداسې وسایل او هغه څه چې د ملت ته ضرورت دی هغه کارونه ټول دلته ترسره کېږي. له بلې خوا د دې ولسوالۍ چارواکي هم په روغتیایي برخه کې ستونزې مني. د دوی په وینا دا موضوع له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي. ولایت سره خبره شریکه کړې ده او ولایت بیا بره مقاماتو سره هغوی هم موږ ته دا وعدې راکړي دي چې په دغه بخش کې به هم موږ دلته لکه څنګه چې نورو ولسوالیو کې 50 بستریز روغتونونه دي دغسې به موږ دلته هم په دې ولسوالیو کې دغه نو تشکیل ولسوالیو کې لکه کلبات شو نورې نو تشکیل ولسوالۍ شي په دې کې به هم فعال وو. د یادولو ده چې د کندوز کلبات عمومي سړک هم په اساسي ډول نه دی رغول شوی او کندوز ښار ته د ناروغانو لیږد له ستونزو سره مخ دی. وبلیدل شي چې دا ستونزه کله هواریږي.